خوش راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او موږ د مې د هغې نه وړاندې تاسو ولیدلې چې نن زموږ څومره مهمه موضوع ده او په هغې باندې خبرو کولو دپاره ما سره زموږ د ټولنې ډېر ستر شخصیت ناست دی له ما سره محمود مرهون صاحب. تاسو ښه راغلاست. سلام او ورځم بخیر. زه خو همیشه چې کښېنستلی یم سیاسي خپرونې کې خوشک تللي یو نن ټولنیزه خپرونه ده نو نه پوهېږم د خندا چمون ماته ډېر نه راځي. خیر دی دا سو هغه به زما نه زده کوي خندا زما نه ښه نور څوک وایي چې زما نه زیات ښه نو اول خو ډیره مننه چې تاسو راغلستي خپرونې ته او بیا دغه موضوع ستا په نظر باندې چې نن موږ نیولې مطالعه یا کتاب ویل هغه نه یوازې دا چې لکه کوم ستر خلک دي غټ خلک چې دي مثلا د عمر لحاظ سره وایم ماشومانو ته څومره زیات مهمه دي په دې باندې باید موږ خبرې وکړو. نو اول خو دا راته وایه چې دا زموږ په ټولنه کې د ماشومانو د کتاب ځکه چې موږ که نور څه ورته وایي دا کشورونه ګورو نو کوم کتابونه چې دا تاسو مخې ته پاتې دي چې کوم ستاسو کتابونه دي او تاسو دا په زرهاو فکر کوم 45 زره دا اووه شپېته زره کتابونه تاسو مفت چې دي هغه وویشل صحیح ده او دغه رواج په نورو کشورونو کې شته چې هغلته ماشومان دا د کیسې لري کتابونه دي سټوري بوکس لري که نه چې هغه بیا وایي هلته په مکتب کې دغه رواج ورسره شته دی که مکتب کې نه مور پلار یې دوکانونه ورته اخلي او بیا د شپې چې ودېږي هغې نه مخکې مور یا پلار دغه کیسه ورته وایي یا په ویکینډز باندې نه نو تاسو راته دا وایي چې دا زموږ په ټولنه کې ولې دا ښه رواج نشته. خبرې خو ټولې تاسې خلاصې کړلې نو مجبور نه ما وایي چې زه بیس ورته جوړ کړم بیا ورته راسو. ګورئ په دنیا کې معمول دا دی چې کتابونه د ژوند لپاره خلک وایي د دې لپاره چې ژوند پوه وکړي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ هر څه د ژوند د آمادګۍ لپاره کوو د دې په ځای چې ژوند وکړو ژوند ته آمادګي نیسو هغه چې موږ آماده کېږو ته سم وخت چې کار خلاص شي خبره خلاص شي. په افغانستان کې ماشوم د دې په ځای چې څوک په تحفه کې کتاب واخلي تللي هغه پلاستیکي توپنچه یې ورته اخیستي او یا یې مثلا هغه ټانک ورته اخیستی زردار او یا یې په دغه کې ګیم ورته راوستلی په تلیفون کې نو د ماشومتوبه څخه زموږ په ټولنه کې دغه فرهنګ نه دی جوړ سوی. مثلا تاسو که یو کور ته ولاړ سئ هلته به تاسو ډېر کم کتابونه وینئ هغه به هم لوړ یو ځای پټ ایښودل سوي چې څوک یې ونه ویني. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې معمول دی چې هر ځای ته چې تاسو ځئ په اتاق کې به د کتاب ځای معلوم وي چې دغه ځای د کتابونه دی مګر دلته نه دی. ولې علت دا دی چې همیشه موږ فکر کړی دی چې په غټوالي باندې څوک څه شي زده کولی شي ولې دا اشتباه ده. موږ د ماشومتوبه څخه یو کوچنی چې تاسو ګورئ په لارې ځي هغه ګوري چې پلار څه وکړه مور څه وکړه مشرې خور څه وکړه د هغو په تقلید باندې ټول شیان کوي. موږ هیڅ وخت په خپل کور کې دا ماحول او چاپریال داسې نه دی جوړ کړی چې کوچنی مثلا هغه دغه وکړي. مثلا زه چې ډېر ماشوم وم زه د خپلې کورنۍ تر ټولو شوخ ماشوم وم. دواړه لاسونه مې مات سوي دواړه پښې مې مات سوي سر مې 21 22 ځایه مات سوی دونه شوخ وم. ولې دا رقم شوخ وم ځکه چې ما د وخت تېرولو دپاره شی نه درلودی نو ذهن ته به مې هر ډول فکر راتلی. نو کله چې د یو ماشوم ذهن له ماشومتوبه څخه د کوچنیوالي څخه مصروف وساتل سي نو بیا په غټوالي کې دی په ځان باندې بم نه تړي بیا په غټوالي باندې دی په ټوپک پسې نه ګرځي چې څوک په وولي. زموږ په ټولنه کې دا فکر قصدن داسې ایجاد سوی دی چې د ماشومتوبه څخه موږ توپنچه او ټوپک او ټانګ او راکټ وپېژنو تلګلي په کوڅو کې د یو ډله سي بله ډله سي بیا د دیوالو شاته سره پټي ناک ډز په خوله کوي او شی په لاس کې نیولي دا په ماشومتوبه څخه په موږ کې قصدي دا کار سوی دی. نو د دغه تشې ته په کتو سره ما خپل ماشومتوب ته په کتو سره چې ما هېڅ کتاب نه درلودی د مطالعې دپاره نو ما دغه تشې ته په کتو سره دا کار شروع کړ. بله خبره دا ده چې په نړۍ کې انسانان په درې شیانو پسې ځي ثروت یا پیسې دي شهرت دی او عزت دی او نو ډېر خلک پیسې پیدا کوي په هغه باندې بیا عزت او شهرت رانیسي چې دا درې سره متفاوت دي. مګر زموږ په ټولنه کې داسې سوي دی چې اوس عزت په ټوپک کې دی اوس عزت په تحفه کې دی دا خبره وکړم چې یو بل شی چې زه فکر کوم مخکې دا خبره کړې وه چې موږ وایي پلانۍ ډېره غټه کورنۍ ده نو هغه موږ پیسو سره تلو تعلیم سره نه تلو غټه کورنۍ هغه ده چې د هغه کور والا تعلیم یافته وي ډېرې غټې ډبرې په دې کور راګرځېدلي نو هغه نو موږ دغه چې زموږ ټولنه کې یو باید موږ په دې باندې پوه اوسېږو چې غټه کورنۍ هغه ده چې لورې څومره درس ویلی څومره ډیګریانې ورسره دي زوی څومره درس ویلی دی الوا دې څومره درس ویلی پخپله څومره درس ویلی دغه غټه کورنۍ ده ځکه چې پیسې خو له ډاکو سره ډېرې زیاتې نه خلک چې لوټي صحیح ده نو که په پیسو باندې کورنۍ یا خاندانونه
څه ورته وایي د هغې هغه لیول ګوري نو هغه خو بیا د ډاکو سره د غل سره خو د ټول نه زیاتې پیسې ځکه چې خو خلک لوټي یا خو غلا کوي صحیح او تاسو کولی شئ چې موږ ته lmar.makham@lmar.tv باندې ایمیل په ذریعه باندې هم خپل نظر د نن د موضوع په حواله سره چې تاسو څه وایاستئ تاسو دې ته څنګه ګورئ یا تاسو په ذهن کې کومه پوښتنې د محمود صاحب نه تاسو کولی شئ چې زموږ نه وکړئ او لمر ماښام فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ او هلته موږ د عکس شیر کړی د استاد او هغه موږ په لمر تلویزیون چې کومه فیسبوک پاڼه ده هغه هلته مو هم شیر کړی ده کولی شئ چې هلته خپلې پوښتنې هم ولیکئ ښه دا خو شوي د ماشومانو دپاره نو اول قدم کې باید ما څنګه چې ویلې په خارج کې یا په نورو کشورونو کې په مکتب کې دغسې یو سټوري بک د ماشومانو دپاره په کورس کې صحیح ده اوس دلته خو نشته صحیح ده نو مور و پلار څه وکړي دغه کتابونه کوم ځای نه پیدا کړي داسې کتابونه څنګه وکړي اوس خو موږ ډېر امکانات پیدا کړي دي ډېر امکانات په دې معنا دا د شیطان چنګوټۍ تلیفون دار چا په جیب کې دی موږ کولی سو چې د الکترونیکي مطالعې څخه کار واخلو مثلا موږ اوس د دغو ټولو کتابونو یو اپ جوړ کړی دی چې ته مثلا کولی سې چې دا اپ راتاکې خپل تلیفون ته او هره ورځ خپل زوی ته یو ساعت وخت یا 15 دقیقې وخت ورکړې هغه ورته چالان کړې اپ چې تاسو خلاص کړئ دا 45 سره کتابونه پراته دي هر یو چې کلیک کړئ هغه راخلاصېږي هلته یې تصویرونه راځي لاندې یې نوشته راځي او هلته ورسره ویل کېږي دا اپ د څه شي په نوم باندې دا اپ د کوچنیانو په نوم دی په انټرنیټ ته به انشاءالله په دغه هفتې په اخر کې اپلوډ سي اوس یې کار ټوله او دا کتابونه کوم ځای کې که موږ واخلو یعنې د کتابونو خو نو موږ داسې وکړله چې یو خو موږ دا په مفت توګه زه خپله ولاړم ولایتونو ته خپله مې وویشله په کوڅو کې په کلو کې په ولسوالیو کې بله لاره دا وه چې ځینې تاجران را ولاړ سوله زما څخه مثلا 1000 دانې کتابونه واخیستل 3000 دانې کتابونه یې واخیستل دلته یې قرار خپل عکس و سټیکر ولګوئ چې دا د دغه سړي دپاره سوغات دی دا بهترین د هغه دپاره م اعلان و اوس ته که یو کور ته یو اعلان واستوې هغه اعلان خلک غورځي چې دا یو پلانکي پردي عکس دی یا یو سیاسي یو عکس باسي خلک یې قصه کې نه کېږي مګر که په دا کتاب کې د دا کتاب په خاطر دا ستا عکس هم دغه کېږي ما ته چې تاسو کوم عکسونه راکړي وو توفه کې هغه ما تر لندنه ورسول صحیح ده نو هغه ما هلته ورسول که دا ما ته مخکې معلومه وه په هغې خپل عکس لګولی و هغه در څخه ولاړې عکس مو نه ولګوي دلته اساسي خبره دا ده چې زموږ ځوانان چې مشکل لري دا دی چې دوی مطالعې ته څنګه ورسي او مطالعې څخه څنګه ګټه واخلي او څه شي مطالعه کړي اوس دا درې جلا فکټورونه دي اول فکټور یې دا دی چې کم کتاب مطالعه کړو دوهم څنګه مطالعه وکړو دریم له خپلې مطالعې څنګه ګټه واخلو اوس د دغه شي د پوهېدلو دپاره اول شی دا دی چې موږ په خپل ځان کې دننه یو بل انسان لرو چې هغه موږ پیدا کړو هغه انسان څه سره علاقمند دی مثلا یو سړی وایي زه انجینر یم زه کیسه ولې ووایم یو سړی دی وایي زه ډاکټر یم زه ولې دا کیسه ووایم مګر دلته مهمه دا ده چې هر انسان په خپل ذات کې یو بل انسان لري هغه انسان یا د پیسو سره علاقمندي لري یا د شهرت سره یا د عزت سره هغه ټول خپلې لارې لري مثلا که دی د شهرت سره علاقه لري نو حتما به دی د تاریخ او قهرمانانو ژوند لیکونه وایي که دی د پیسو سره علاقه لري حتما به دی د داسې کتابونو سره علاقه لري چې هغه په ژوند کې دا ور زده کړي چې مثلا خلک څنګه پیاوړي کېږي او که دی مثلا د عزت سره علاقه لري دی باید دا زده کړي چې څنګه انسان سي په مجموع کې مطالعې ته د ورننوتلو لار دا ده چې ادبیات یا په مجموع کې ټولنیز ژوند شعر شاعري قصې دا دروازه ده دغه ته خبرو ته به دوام ورکوو خو دا خو له موږ سره یو کوچنۍ غوندې دمه ده دمه به اخلو د موږ د خپرونې سره اوسیږئ او دمه اخلو